ډاکټر صاحب غني وایی نن مې ملایعقوب تعبیر په حقیقت بدل کړو. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم. که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی نو د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب غني وایی نن سر وخت ته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وه. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان و اوکې مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست. ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ. ځواب یې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست. ویل شکر ده، ستاسو صحت د الله جل جلاله څخه غواړو. د جوړ تازه نه وروسته یې راته ویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په آبادۍ کې راسره برخه واخله. پر تاسو د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق ادا کړئ. راشئ خپل هیواد ته او ستا هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به دې څو چنده ستا زیات احترام او قدر به مو وي. هیله کوم هیواد ته رسول شه تر څو د افغانستان په سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت موږ تا ته لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کړو. د ټولو خبرو د اورېدو پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره مننه کوم، ډېر دې متاثر کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت په همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي، دا ستا زنګ دعوت راکولو ما ته ډېره انرژي راکړه. دغه زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحالۍ او تاریخي ورځ ده. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.